شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. د هر څه نه وړاندې خو د منظورالحق صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې دغه ډېر ښکلی پروګرام یې را جوړ کړی دی. داسې مشران یې پکې راغوښتي دي چې د ادب ستنې که ولاړې دي نو په دې خلکو باندې ولاړې دي. مونږ یې نومونه اورېدلي وو. عزیز مانیروال صاحب مې مخامخ ولیده، انور مانیروال صاحب، ډېر خوشحاله شوم. خپل استادانو استاد ډاکټر نورالامین یوسفزي صاحب ته د هغوی په کتاب باندې مبارکي. ډاکټر ناصر علي سید صاحب ډېر احسانات یې دي په ما باندې په حاج اخبار کې. دا د ما یو ارمان و، هغه ارمان دوی پوره کړی، زه ته خبر هم نه وم او په ما باندې لیکل کړي، د ما د شعرونو ستاینه کړې ده. باسط ناظم صاحب ولاړ دی، د هغوی ذکر کوو نه شي، دا به هم نمک حرامي وي چې چېرته هم په بوته راغلي نو هغه زموږ ډېر عزت کړی دی. الله دې عزت وکړي. زموږ د چارسدې ادبي تحریک صدر طیب الله طیب صاحب ناست دی، هغوی ته مو هرکلې ستړي مشي وایو او وخت به ضایع شي. باران هم تېز شي خو ضایع کوم نه، ستاسو وخت خفه یم. ضایع کوم نه، ستاسو وخت خفه یم. مطلب مې دا دی چې ډېر سخت خفه یم. ضایع کوم نه، ستاسو وخت خفه یم. مطلب مې دا دی چې ډېر سخت خفه یم. مور ارمان د سنګلې راغې، سر ته مې نشته دی بالغ خفه یم. مور ارمان دی د سنګلې راغې، سر ته مې نشته دی بالغ خفه یم. خدای مې د ستا د غېږې لرې بوځي، که د دوو زړونو په جوړه خفه یم. او په ژوندانه چې څوک له مور پلار ازار شي که نه، ډېره مشکله ده چې دا سړی په لار شي که نه. په ژوندانه چې څوک د مور پلار ازار شي که نه، ډېره مشکله ده چې دا سړی په لار شي که نه. د دې وطن د خزانو به څوکیدار شي که نه، خو چې اول خو د څلوېښتو غلو سردار شي که نه. د دې وطن د خزانو به څوکیدار شي که نه، خو چې اول خو د څلوېښتو غلو سردار شي که نه. چې نصیب د خپل اشنا د لاس انار شي که نه، داسې سړی د ورځ کې لس ځله بیمار شي که نه. چې نصیب د خپل اشنا د لاس انار شي که نه، داسې سړی د ورځ کې لس ځله بیمار شي که نه. مور به مې وې تورې جامې مې درله ځکه وکړې چې د اختر نه پس سکول له هم پکار شي که نه. مور به مې وې تورې جامې مې درله ځکه وکړې چې د اختر نه پس سکول له هم پکار شي که نه. د ترقۍ په لور قدم اخلمه در به شمه، خو چې بچي مې د ټوپکو نه وزګار شي که نه. د ترقۍ په لور قدم اخلمه در به شمه، خو چې بچي مې د ټوپکو نه وزګار شي که نه. هر څه یې خوښ وي خو بچو له یې وړلی نه شي، د خوا رجې سترګې د پټې په بازار شي که نه. چې نه د ده نه د هغه دی او نه ستا لاس دی، د پښتنو په بربادۍ کې بیا د چا لاس دی. چې نه د ده نه د هغه دی او نه ستا لاس دی، د پښتنو په بربادۍ کې بیا د چا لاس دی. یو د بنګړو په ارمان زوړ بل مزدورو خوړلی، یو مې د مور لاس دی دا بل مې د بابا لاس دی. یو د بنګړو په ارمان زوړ بل مزدورو خوړلی، یو مې د مور لاس دی دا بل مې د بابا لاس دی. خوب مې لیدلی دی خو ته خوبونه چېرته منې، ورځ د قیامت ته ستا ګریوان دی او زما لاس دی. خوب مې لیدلی دی خو ته خوبونه چېرته منې، ورځ د قیامت ته ستا ګریوان دی او زما لاس دی. تو تې راهیږي په دې خلکو مې سم اور بل کړې، ما په لاسونو کې نیولې د اشنا لاس دی. تو ترې راهیږي په دې خلکو مې سم اور بل کړې، ما په لاسونو کې نیولې د اشنا لاس دی. ټیک ته عاجز یم لالیه خو بې څوکه نه یم، زما په سر باندې د ټولې پښتونخوا لاس دی. او ښایستونه یې په لار خپو پسې ګرځي، سپرلي هم زما د یار خپو پسې ګرځي. ښایستونه یې په لار خپو پسې ګرځي، سپرلي هم زما د یار خپو پسې ګرځي. د دې دور د حاکم نه انصاف غواړي، یو سړی دلته د مار خپو پسې ګرځي. د دې دور د حاکم نه انصاف غواړي، یو سړی دلته د مار خپو پسې ګرځي. د ماکه کې تنا دوه ځایه شوې، یوه پیغله د پلار خپو پسې ګرځي. د مکه کې تنا دوه ځایه شوې، یوه پیغله د پلار خپو پسې ګرځي. یو سړي ته مې له زړه نه دعا کړې، مړه اوس مې هر بیمار خپو پسې ګرځي. یو سړي ته مې له زړه نه دعا کړې، مړه اوس مې هر بیمار خپو پسې ګرځي. د قرضونو پیمانه یې پوره شوې، څوک عجز د دکاندار خپو پسې ګرځي. او چې ښه ډېره سرداره موسیقي وي او باران وي، چې ښه ډېره سرداره موسیقي وي او باران وي، اشنا چې زه او ته یو خاموشي وي او باران وي. او اوربل چې دې لون شوې راخور کړې په رخسار وي،
جامې چې د په غاړه نسواري وي او باران وي اوربل چې د لون شوی راخور کړې په رخسار وي جامې چې د په غاړه نسواري وي او باران وي یارانو زندګۍ نه به یې خامخا ګیله وي غریب سړي ته کور کې بیماري وي او باران وي او ملګرو چې زه کله زندګي وینم په خوب کې بس زه یمه سلګۍ وي تنخایي وي او باران وي یقین وکړه که چېرته هم قدم واخلم لاړ شم عجیبه چې ستا سوې شاعري وي او باران وي ډېره مننه وی واچوه لاسونه په ما باندې وی واچوه لاسونه په ما باندې او بلکه ورونه په دنیا باندې دومره زر دې نه پرېږدو خو وی ته لا اوس لکه غونچه په غوړېدو یې ته لا اوس لکه غونچه په غوړېدو یې د ښایست خبرې لاړې په جهان سته چې استاد در باندې لیکلو که نو بس بیا پاتې څه شو یو جي د استاد دپاره یو اخري مهرباني پرون مې مبلوغ دغه نورالامین صاحب په مخکې مې نظم ویلو عنوان یې دی سوره زه چې زلمی ومه او ما به مزدوري کوله زه چې زلمی ومه او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلو کې سایکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدم نو چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدمه نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل په دغه وجه به زما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی یو ځل یو کلي ته خولې ورننوتم دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدو له مې د سر سورې پیدا نه کړلو د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدمه یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راکړ راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کړه چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې وویې لاړ شه ودلې د روټۍ څه بندوبست وکړه دغه زلمی زما نه عمر کې بس لږ کشر و هغه روټۍ راوړه په کټ کې راسره کښېناسته دغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ داسې خوشبو د دې روټۍ نه راخته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه د یوې پیغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده ځکه د پاسه پې لامده باڼه پراته وو زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړه ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي هغه وی نه زموږ په کور کې ورندار د زما په سره ګرمۍ کې چې په اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي او بیا چې ژمي شي یخني راشي او پومه راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي نو دا به هم زما د دغې ورندار په لاس وي وجود مې وبوږنېده بیا مې ترې تپوس وکړه د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې وجود مې وبوږنېده بیا مې ترې تپوس وکړه د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو اوران شو زما په رور یې د چاکوانو ګزارونه وکړل زما رور مړ شو فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوي هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایې خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم ما به ترې 2 نوړی یا 3 نوړی خوړلې وي چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړغونې شانواز راته او دا یې ویل خان و مولا له زیرې ورکې څوک مې بابا له زیرې ورکې د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې په سپو مینه زه دې خاورې کړمه او چې راخوره دې په تندي د بنیتۍ نښه ده دا خو بیخي جانانه ستا د بېروخۍ نښه ده چې راخوره دې په تندي د بنیتۍ نښه ده دا خو بیخي جانانه ستا د بېروحۍ نښه ده په دې کوټه کې چا د خپل ژوند خاتمه کړې ده میز غورځېدلې د پکي ته د رسۍ نښه ده په دې کوټه کې چا د خپل ژوند خاتمه کړې ده میز غورځېدلې د پکي ته د رسۍ نښه ده د محبت په ګناه مړ یم ثبوت یې دا دی لاس کې مې ګل دی په تندي مې د ګولۍ نښه ده د محبت په ګناه مړ یم ثبوت یې دا دی لاس کې مې ګل دی په تندي مې د ګولۍ نښه ده مور قربان دې شمه زه دې باچا کړی یمه ستا دعاګانې د عاجز د کامیابۍ نښه ده ډېره مننه